جمال ترکه دا پښتانه کې حیا چې ته ویل کېږي لږ وضاحت راته وکوه. حیا څه ته وایي؟ حیا دې ته ویل کېږي چې یو پلار راولاړ شي خپل لور خپل اولاد په درو بنو ورکړي او دغه لور یې سر لاندې ځړولی وي مځکې ته ګوري دې ته حیا ویل کېږي. بالکل. که یو ورور راولاړ شي خپل خور په درو بنو ورکړي، په 10 لکه یې ورکړي، په 40 لکه یې ورکړي او دغه خور لاندې ګوري سر یې لاندې ځړولی غږ ونه کړي دې ته حیا ویل کېږي. په پښتانه قام کې حیا دې ته ویل کېږي چې یو خور په درو بنو ورکوي، یو لور په درو بنو ورکوي، دا غږ نه لري، لاندې ګوري، خوله یې پټه نیولې وي، دې ته وایي حیاداره، دې ته وایي وفاداره. کله علاقه ټوله دنیا یې صفت کوي، یار د پلانې لور څونه حیاداره، څونه وفاداره ده، څونه غیرتمنه ده، په درو بنو یې ورکړي دې غږ لا نه وکړي، هېڅ بغاوت یې ونه کړي. محبوب جانه حیا دې ته ویل کېږي چې یو پلار راولاړېږي خپله لور اویا کلن سپین ږیري ته ورکوي، یو ورور راولاړېږي خپله خور اویا کلن سپین ږیري ته ورکوي، 15 کلن سپین ږیري ته ورکوي او دا فیصله ومني، سر یې لاندې ځړولی وي، مځکې ته ګوري، غږ ونه کړي، دا حیاداره ده، دې ته حیا ویل کېږي. قربان دې سم. بیا یې چېرته ویل کېږي؟ بیا یې دې ته ویل کېږي که یوه لور راولاړ شي او خپل پلار ته ووایي بابا جانه زما پلانی هلک خوښ دی، زه له پلانی هلک سره واده کوم، زه خپله زندګي له ده سره تېروم. او که یوه خور راولاړ شي خپل ورور ته ووایي چې ورور جانه زما پلانی ځوان خوښ دی، زه له پلاني ځوانه سره خپله زندګي تېروم، زه هغه ځوان د خپل ژوند ملګری جوړوم، دې ته بیا یې ویل کېږي. بالکل. نو په پښتنو کې که چا د خپل حق غوښتنه وکړه، که چا د خپلې خوښې اظهار وکړي، که چا خپل ملګری په خپله خوښه وټاکل، دې ته بیا یې ویل کېږي. او داسې نه چې یوه ښځه، نر هم دغسې دی، یوه نجلۍ نه چې یوه نجلۍ به پټه خوله یي، لاندې به ګوري، د خپلو مشرانو فیصلې به مني. ځوان به هم دغه یي، ځوان ته هم پلار واده کوي، پلار یې په خپله خوښه ورته کوي. که هره کم یو هلک ته که هره نجلۍ وغوښتله، ړنده وه، کڼه وه، خوښه یې نه وه خوښه، دی بیا خامخا مني، که نه وه مني، دې ته هم بې حیا ویل کېږي. دا په دا باندې بیا خلک لعنت وایي چې د پلار و مخ ته خبره وکړه، دا یې وکړه. جمال ترکه دا وفا چې ته وایي؟ نو وفا دې ته وایي محبوب جانه چې کله پلار خپله لور په درو بنو ورکړي، اویا کلن سپین ږیري ته یې ورکړي. بالکل. کله ورور خپله خور په درو بنو ورکړي، اویا کلن سپین ږیري ته یې ورکړي، بیا یې دا درو بنو ته ورودوي، دا سپین ږیري ته ورودوي. بالکل. دا بنې دی شی دی لکه 3 قوتونه د دنیا، 3 سوپر پاور قوتونه څوک دي؟ امریکا دی، روس دی او چاینا دی. د دنیا طاقتوره ملکونه څه دي؟ کوم ملکونه دي؟ یو روس دی، یو امریکا دی، یو اسرائیل دی. یعنې دا 3 بنې دا رقم دي. بالکل. کله یوه معصومه مظلومه خور لور تور واده کړي اویا کلن سپین ږیري ته او درو بنو ته واده کړي، بالکل، دا به هلته داسې ژوند کوي لکه دا درو قوتونو سره ژوند کوي. بالکل. یعنې دا به هلته په کور کې دی ژوند کوي لکه داسې له اسرائیل سره ژوند کوي، لکه داسې له امریکا سره ژوند کوي، لکه داسې له روس سره ژوند کوي، له روس سره ژوند کوي. بالکل. یعنې دا رقم زور غواړي. یعنې دا معصومه نجلۍ د دغسې درو قوتونو مقابله به کوي. د هغو زمن ځوانان وي، هغه چې دی هلته کور جوړ کړی دی، هغه متحد دی، هره بند چې راوځي په ظلم باندې کوي، جبر باندې کوي، ښکنځل به ورته کوي، دا په پټه خوله ناست وي. دې ته وفا ویل. که دا په دغه کور کې دا د درو بنو په کور کې غږ وکړي، دا خور لور جواب ووایي، جنګ وکړي، دا د دغه ورونو بېعزتي ده، د پلار بېعزتي ده. دا د پلار سره وفا پالي. که چیرې دې لور له دغه درو بنو سره خپل ژوند وکړو، خوله یې پټه ونیوله، نو هلته د پلار پرده یې وساتله، له پلار سره یې وفا وکړله، د میړه پرده یې وساتله، د دغه کور پرده یې وساتله. یعنې دا به دونې ظلم جبر برداشتوي لکه اسرائیل چې په فلسطین ظلم کوي. بالکل. لکه امریکا چې څونه ظالم دی، لکه روس چې څونه ظالم دی، زورور دی، دا به دا ټول ظلمونه برداشتوي. بیا به نو دا وفاداره ځان ثابتوي. او میړه بیا څلورمه ورځ خونې ته راځي، دا به غږ نه ورته کوي، پټه خوله به ناست وي، په لاسو به یې کولوي، خدمت به یې کوي. څلورمه شپه به هم بیا سراسي دا به خوشحاله وي، یا پنځمه شپه دا خوشحاله وي، خو غږ به هم نه کوي، شکایت به هم نه کوي چې له ما سره دا ظلم کېږي، روس دا ظلم وکړي، اسرائیلو دا ظلم وکړي، او امریکې دا ظلم وکړي. دا ظلم هم میړه ته نه سوی بیانولی. بالکل. نو دې ته وفا ویل کېږي. په پښتانه کې وفا دې ته ویل کېږي. بالکل. او حیا دې ته ویل کېږي. نو دا اوس حیا کومه ګټه راوړې ده قام ته؟ وفا کومه ګټه راوړې ده؟ خو په اسلام کې حیا دا ده، په اسلام کې حیا دا ده چې لور به د پلار د عزت خیال ساتي، د کور خاندان د عزت خیال به ساتي، د قام پرده به کوي، په عزت کې به اوسي، دا حیا ته. او وفا دا ده و پلار به د اولاد د حقوقو خیال ساتي، په وراثت کې به برخه ورکوي. یو پلار به دا ذمهواري پوره کوي چې لور ته به یو ښایسته ځوان پیدا کوي، د دې په خوښه باندې به واده ورکوي او وراثت کې به هم برخه ورکوي. بل دا ده چې زموږ پښتانه چې دي، لور خرڅه کې په 50 لکه، په درو بنو یې ورکړي، سپین ږیري ته یې ورکړي،
ورور راولاړ شي خپله خور خرڅ کړي په 3 بنو یې ورکړي سپین ږیري ته یې ورکړي بیا په وراثت کې برخه هم نه ورکړي د وراثت یې محرومه ساتي یعنې 50 لک روپۍ پرې واخلي بیا هغه خپل حق نه ورکوي او دلته دا معنا ده وفات شي ده وفا دا ده چې یوه ښځه به راولاړېږي له 3 بنو سره به ټوله زندګي تېروي له 70 کلن سپین ږیري سره به ټوله زندګي تېروي د 3 بنو ظلم وحشت به برداشت ښیي د سپین ږیري چې کوم عمر یې تېر دی د دې ناز و نخرې به وړي دا به خوشحاله ساتي دې ته وفا او حیا ویل کېږي په پښتانه کې دغه حیا او وفا ده